لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی بیا په انسانانو کې چې مونږ الله پیدا کړو نو مونږ په پاکستان کې د مسلمان مور او پلار بچی پیدا کړو مونږ روسیان هم پیدا کولی شو مونږ عیسایان او یهودیان هم پیدا کولی شو مونږ ایدوان هم پیدا کولی شو نو مونږ کلمې والا مسلمانان پیدا کړو چې مونږ الله او د الله رسول منو وایه دا د الله فضل دی که نه دی بیا په سترګو رو تاسو تپوسو کې د چا چې سترګې نشته زموږ بشیر جان نه تپوسو کې څونه ارمان دی نبی علیہ السلام فرمایي خو د دې وجه ویمه چې کوم انسان نه الله سترګې والي او دی پې صبر وکړي الله هغه له جنت ورکوي حدیث کې راځي په غوږونو جوړ چې غوږونه دې نه نو ته به یو ځل خاندې هغه درې ځله خاندي ښځې په لاسونو خپو جوړ خدای پیدا کړي و که لاس او خپې هم رنځوران وي او دسماتې به درله بل پاکه و دا به څونه د شرم خبره وه بیا د بیمارۍ نه الله پاک پیدا کړي خشته ښکلې کور الله در کړی دی بچي در کړی دی ښځه در کړې ده رونه تربوران الله در کړي دي جومات یې در کړی دی په امن پکې عبادت کې داسې مسلمانان په داسې ملکونو کې دي چې هغې جومات ته عبادت له نشي تللی یریږي د کافر نه زمارونو دا ټول د الله فضل دی خدای ته وګورئ د الله د فضل د الله شکریه ادا کړئ حدیث پاک کې راځي چې په انسان روزانه د ده د اندامونو په مقدار شکریه لازمه ده اوس به څه کوې سترګې الله در کړي دي د هغې شکر به ادا کوې غوږونه یې در کړي د هغې شکر به ادا کوې د پوزې شکر به ادا کوې د یو یو غاښ به ادا کوې د یو یو لاس به ادا کوې د خپو به ادا کوې بعضې علما وایي 360 اندامونه د انسان په وجود کې غټ غټ اندامونه 360 شکر به ادا کوې دروازې که دې ادا نه کړل الله به درنه تپوس کوي نو موږ خو 360 شکر نه شو ادا کولی نو رسول الله مبارک فرمایي وایي چې دا سبحان الله دی ووایي دا شکریه ده که نه نو چې مانځه پسې 100 کرته یو ځل سبحان الله ووایي الحمدلله او الله اکبر 5 منځونو پسې 1500 کرته ووایي نو یو نیکي یو پلس شوه نو څو ته جوړ شو 15000 نو 15000 شکریې دې ادا کړې څونه په اسان الله دله بدل پوره کوي چلې درته ښولی دی او که چا سره ښېګړه کوې دا هم شکریه ده که د چا نه دې بار اوچت که دا هم شکریه ده که چا سره دې خوږې خبرې وکړې دا هم شکریه ده وي چې چا ته دې شر ونه رسو نو دا هم د الله د نعمت شکر دی څونه اسانه شوه نو رب العالمین ورته وفرمایل چې خطا په خپل او د هغې قیمت چې راوړه شا به اوس را میدان ته شه بس دقه ځای کې دی ګویا شو الله معافي غواړم ما نه غلطي وشوه زما عمل هېڅ شی نه دی اصل ستا فضل دی که ستا فضل پکې نه د جنت ته نشم تللی اوس دې وایي خبره برابر کړه یو بزرګ ناست و عبادت یې کو شیطان ول آواز ورکو سړیا وی ډېر زیات عبادت دی وکړه بس نور ستا عبادت ته حاجت نشته دې په دې اړه کې سوچ کوي چې دا آواز ما ته چا وکړو وی زه د الله فرشته یم او بس د الله را طرف نه دا حکم دی چې نور عبادت مه کوه تا ډېر زیات عبادت وکړو لکه سوچ کوي وی د نبي علیه السلام نه خو زما عبادت زیات نه دی د صحابو نه خو زیات نه دی نو هغوی ته الله دا آواز نه کوي او ما ته دا الله آواز کوي او الله څوک د عبادت نه منې کوي دا خبیث شیطان دی ښه وی شیطانه پوه شوم چې د شیطان دروغ وی خوار شې ما دوکه کې پیغمبرانو ته د هغې ملګرو ته دا اوازونه نه کېږي او ما ته دا آواز کېږي نو شیطان ورته څه وایي وی تباه کړی مې وی خو د علم په زور رانه خلاص شوې ډېر لوی علم دی د علم په زور رانه خلاص شوې دې اړه کې وایي چې دا خو مې بل ځای غورځوي چې ښه علم زما علم په برکت دا خو زه ډېر لوی سړی یم او ډېر لوی علم مې دی وایي خبیثه بیا مې خطا کوې د علم په زور د نه نه خلاص الله په فضل د نه خلاص شوم خبره چې دې کم خوا به ځي د الله فضل نه قسم دی که د الله فضل نه که یو قدم د دې دی نه هغه ځای پورې لاړ قسم دی که د الله فضل نه چې ټوله شپه به چغې ووایې د یو غاښ د درده لاس که د الله فضل نه د ستونو له لاسه به ټوله ورځ دغسې پروت او بې حیا به پروت او دستونه به درنه په کټ کې او په پرتوب کې بیږي دا چې موږ باندې څه دي
زه کله کله سوچ کوم نو زه یا الله مونږ په کم قدم ستا شکریه ادا کړو، ستا مونږ سره څومره احسانات دي پروردګاره، ته په مونږ څونه مهربان یې، څونه ښکلی رزق او څونه ښکلې ډوډۍ راکې، څومره ښکلې مزېدار شکلونه دې راکړي دي، او څنګه ښایسته ښکلې کلمه دې زمونږ په ژبه جاري کړې ده، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. سبحان الله، الله ډېر پاک دی، هېڅ عیب پکې نشته. الحمدلله، د ډېرو ښکلو ښایستو صفتونو مالک دی. الله اکبر، الله ډېر لوی دی. دا زما په ژبه چلېږي نو زه به نه یم چې په ما د الله فضل دی، ځان نه یادوم، تاسو یادوم، زمونږ په ژبه دا چلېږي. نو قسم دی که په یو څیز مونږ وروڼو سوچ کوو، د الله د نعمتونو نه زمونږ دا وجود، زمونږ دا ځمکه، زمونږ دا کور، دا هر شی ډک دی، خو پروردګار دې مونږ له د شکریې توفیق او طاقت را نصیب. او نعمتونه هم قسم قسم دي. یو خبره درته د عبرت په توګه کوم، موږ ته بعضې خلک وایي، یو سړی ما ته ودرېد یو وخت کې، ما ته وایي چې یاره لږ ګیلمن و غریب، ښه سړی و یاره، ښه سړی و، زه هغه بد نه ویم، ځکه نیک عمله و، ډېر ښکلی عبادت به یې کوم، ما نه به یې تپوسونه هم کول، تهجد ګزارم و. بس یو وخت کې شکوه غوندې راغله نو بس وایي چې د دې عمر زه اوس وفات ته الله دې وبخي. وایي چې یاره زه خو بس ډېر مایوس یم مولوي صاحب. مې ولې؟ نو عبادت زه کومه، د شپې لګېمه، روجې نیسمه، او پلانکي خان ته وګوره دغسې پروتي، ناولې پروتي، او د هغه موټر دی او د هغه ډوډۍ ده او نوکران دي. یاره ما یې سړی خرابېږي، سړی خرابېږي. نو ما ورته یو واقعه ووایي، هغه واقع تاسو ته هم وایي، ته به هم په دې اړه کې وایي چې دا څنګه چل دی، پلانکې خان دی ټکې مونځ نه کوي، پلانکې نواب دی پوټې مونځ نه کوي، او د هغه نوکران شته، چاکران شته، موټر شته، لاره شته دی، خوشحالي شته دی، زه ټوله لګیم د الله تعالی عبادت کوم، تندي سلومه. څوک به په دې ګیله مني چې مال مې نشته، څوک به په دې ګیله مني چې زما اولاد نشته، څوک به په دې ګیله مني چې زما زامن نشته، څوک به په دې ګیله مني چې یاره زه بیمار یم، څوک به په دې ګیله مني چې یاره زه مقدمه کې ګیر یم. چا ته څه ناڅه تکلیف خو وي که نه. ګرانو مینوالو، زموږ د دکان پته یاد لرئ، صدایدین اسلامی کیسر اینڈ سٹڈی سینٹر، حنیف اللہ اینڈ قدرت اللہ، دکان نشترآباد براستہ مدینہ مسجد، نس سکندرپورہ چوک، پشاور. موبائل نمبر دے 0301 88 91 321. دا موبائل دین نمبر 0345 91 47 115. داسې اوس په هغه ښار کې دروازې دي او د دروازو مخې ته غټ غټ لیڼونه لګېدلي دي. د چا نه تپوس وکړه چې دا خلک ولې نه دي، وایي دروازې بندې دي. وایي دا دروازې ولې بندې دي؟ چې لا خو ورځ ده. وایي دا د بادشاه نه باز تښتېدلی دی، نو بادشاه اعلان کړی دی چې دا دروازې بندې کړې، تر څو چې زما باز نه پیدا شوی نو دروازې به بندې، هسې نه باز بارونه تښتي د ښار نو به دروازې بندې دي. سپیان او نوکران لګیا دي باز پسې تکل کوي. نو دا فقیر ملنګ چې دی نو دی یو طرف ته شو او 16 سویلې یې وکړ. یا الله عجیبه خدایي دی ده، دومره قمقل سړی چې باز ته دروازه بندوي. اوس بار څه خاص خر خو نه دی چې په دروازه به وتښتي، او نه څه سپیره چې په دروازه به ټوپ کي منډه به کي. باز خو په هوا الوځي، خوار شو دروازه څه له بندې، اخو که تښتي نو په دروازه خو نه تښتي، اخو چې وزرې وړقوي نو بر اسمان ته رسي. نو که طاقت دې وي او نرتوب در کې وي نو د ښار د پاسه جال واچوه چې بازو نه تښتي، اخو کولی نه شي نو دروازې دې بندې کړې. دونه قمقل سړی، دومره قمقل بادشاه چې باز ته دروازې بندوي. یا الله عجیبه خدایي دې ده چې د جهان قمقل بې وقوف دی او خر دی، هغه له بادشاهي ورکړې ده. څوک ورته سلوټ کوي او څوک یې نوکران دي او څوک یې فوج دی او څوک یې پولیس دی، څوک یې مخکې دی او څوک یې وروستو دی، او دونه بې وقوف خر دماغه چې باز ته دروازې بندوي. باز ته دروازې بندوي. او چې زه هوښیار یم، عقلمند یم، عقل مې شته، نو زما دغه حال دی چې سپلی مې خپلې نشته، شلیدلو څپلو کې ګرځم، کور مې نشته،
جامې مې شلېدلې دي په سر تور یم او دقسې کله یو ځای ګرځه او کله بل ځای ګرځه نو عجیبه خدایي دي د پروردګار هغه بېوقوف خر له دې بادشاهي ورکړې ده او زما غوندې عقلمند انسان له دې فقیري ورکړې ده نو د روزۍ درک مې هم نه لګي د جامې مې هم نه لګي یو شکوه په ذهن کې راغله لاړو یو غاړې ته د اونې سوري ته په خولو کې ډوب پرېوته ته اوده شو چې اوده شو نو رب العالمین په خپله په دا خوب کې ورسره ملاقات وکړ ولې بنده پریشان الله ستا دی خدایه ته حیران یم ګیله پې پیدا شوه بنده څه ګیله دې پیدا شوه وی هغه قمقل بادشاه چې باز ته دروازې بندوي هغه بېوقوف خر له دې بادشاهي ورکړې ده او لوی د دنیا شان و شوکت او نظام دې ورکړی دی او چې زه عقلمند او هوښیار یم نو د سپلو درک مې هم نه لګي جامې شلېدلې کور هېڅ هم نشته دی په سر تور کله یو ځای ګرځه او کله بل ځای ګرځه ستا دې خدایه ته حیران یم دا مې دغې ګیله پیدا شو عبادت زه کوم او هر څه د هغه دي الله پاک ورته فرمایي وی بنده ما خو په خپل علم دا الله ډېر لوی علم دی ټیک کار کړی دی خو که ته ستا په د علم مطابق دا برابر نی نو زه به دا شی الاوړی کم اوس به اعلان وکم یو کن سره الله خو چې د یو کار اراده وکړي انما یقول له کن فیکون چې د کن لفظ ویرسه کېږي اوس به زه تا د هغه په ځای کښېنوم بادشاه به دې کم دا پوج او پولیس او دا سیکورټي دا به دا سلوټونه تا ته کوي دا مخکې وروسته به تا نه ګرځي او نوکران او لوی نظام به دې په لاس کې وي هغه نه به تا جوړ کړم ستا غوندې به دقه د شلېدلو جامو کې او شلېدلو څپلو کې ګرځي سروالې بروالې به منډې تړلې وی خو یو خبره ده ګورې تا له چې مې کوم نعمت درکړی دی به هغه له ورکوم هغه له چې مې کوم نعمت ورکړی دی به تا له درکوم تا نه به هغه جوړ شي هغه نه به ته جوړ شي وی زما څه نعمت دی چې به هغه له ورکې وی ستا په زړه کې چې ما سره کومه مینه ده او ستا په زړه کې چې زما کوم محبت دی او تا سره چې زما کوم محبت او مینه ده او چې دا د شپې پاسې او تهجد کې او ما یادې دا شی خو ټوله شپه اوده پروت دی مونځ هم نه کوي بې اودسه پروت دی او دا زما نوم چې په دا جبالې خو چې دا زما دا محبت ستا په زړه کې پروت دی او ما تا سره او ستا ما سره مینه ده دا نعمت به د نوالم هغه له به ورکم د هغه هغه بادشاهي به تاله درکم څنګه دې خوښه ده وی نه خدایه ګورې دا مې نه ده خوښه دا سروالې بروالې ژوند مې خوښ دی خو چې دا ستا مینه را سره وي دا خو دنیا ده تېره به شي یو څو ورځې ژوند دی رونو په دې به خوشحالېږي که چا سره مال دی او دی الله یادوي دا د الله نعمت شو او که مال شته او الله نه یادوي د الله قهر او غضب او که یو سړي سره مال نشته غریب دی یا یو سړي بچي نشته یا د یو سړي لوڼه دي زامن نشته یا مثلا یو سړی دی د هغه کور نشته یا یو سړی دی د هغه پویه نشته دی به د الله نه مایوسه کېږي دی به یره که دغه نشته خو الله بل نعمت ترې راکړی دی پخې ته موړی ما که هغه نشته الله زه یاره مونځ خو مې درته وکړه فلان کې خو که مالدار دی نو تا خو نه یادوي مونځ خو درله نه کوي روژه دریسم ستا نوم اخلم ستا د پیغمبر نوم اخلم درود شریف اخلم هر چا کې الله داسې یو نعمت په دې زړه کې اچولی دی چې هغه بل ته وګوري نو هغه ته به هغه ځان په هغه نعمت کې ښه ښکاري چا کې څه ناڅه نیمګړتیا الله تعالی پرېښې درونه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار که د الله نعمتونه شماري شمیرلی نشي خو انسان ظالم دی او ناشکره دی نو ظالم دی د الله تعالی د هغه نعمتونو شکریه نه ادا کوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په خپله فرمایي چې تاسو کې هیڅ څوک خپل عمل نشي بچ کولی وی تام نشي بچ کولی د الله رسوله وی په مام چې د الله فضل او د الله کرم نی نو مام خپل عمل نشي بچ کولی د عمل سره به د الله فضل لازما اخلی چې د الله فضل نی نشي بچ کېدی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دي مولانا زکریا صاحب هم لیکلی دي د قیامت په ورځ باندې چې کله الله پاک د انسانانو دا نیکۍ او دا بدۍ وتلي په دې کې به یو سړی وي چې د هغه به یوه نیکي کمه شي صرف یو نیکي الله به پې حکم وکړي چې دا سړی جهنم ته روان کړي د دې نیکۍ مناسب وله په جهنم کې لږ سزا ورکړو نو بیا به جنت ته بیا به الله آواز وکړي چې یاره دا سړی چې دی دله یو لږ مهلت ورکوو زه ورشه که دا نیکي دله څوک درکوي نو چا نه وغواړه بل چا سره دا احسان نه کوو تا سره یې کوو
نو دی به روان شي خوشحاله به شي چې ظاهره بس کارو شو یوه نیکي ده دا به اوس چانواله نو دی به لاړ شي مور له مورې تا له راغلی ما یو نیکي مې کمه ده که دا نیکي دې راکړه بچې نیکي غواړې او نه د نیکو سودا نشم کولی یې مورې ته زما هغه په دنیا کې هغه خوږه مور نه وې چې ستا ما سره څونه مینه و او محبت و وی بچې به دنیا په دنیا کې پاتې ده ځکه جهنم به ښکاري که نه حدیث کې راځي چې دا جهنم به د محشر د میدان ته رانږدې شي خلک به ورته ګوري بچې که دا زه تاله یو نیکي درکړم او زما کمه شي نو زه به څه کړم تاله خو الله مهلت درکړه که ماله رانه کړي نو بیا دی به ورته ډېر مینت زاري وکړي خو هغه خپله مور به هم هغه نیکي ورنه کړي پلار له به لاړ شي پلار ته به هم دا خبرې وکړي به هم ورنه کړي ای بابا ته زما هغه خوږ پلار نه وې بچې به زه راباندې خفه یم خو نیکي نشم درکولی اوس ما سره حساب کتاب کېږي که زما کمه شي زه به څه کوم زامنو له به لاړ شي په یو زوی او په یو لور به وګرځي بچو یوه نیکي راکې هغې به م ورنه کړي ای بچو زما هغه دنیا کې تاسو له چې منډې ترړې او ډوډۍ پیدا کول او خو ستاسو د وجې زه غر کیم که نه بابا سوچ به دې کوو دنیا کې پاتې را نیکي نه شو درکولی خفه کېږه ما که زمونږ کمې شي مونږ به څه کوو په یارانو دوستانو رشته دارانو تعلقدارانو په ټولو به وګرځي یو نیکي به وله څوک ورنه د نیکۍ قدر اوس دې وخت کې ګوره نشته د نیکۍ قدر به هغه وخت کې پیدا کېږي چې کوم وخت کې سړی سترګې پټې کېږي دی به وایي چې ما خو چې کار وشي یو نیکي را څوک به یې راکړي دا خو نه هېڅ چا راله را نه کړه نو دی به داسې خفه او دلګیر را روان شو یو سړی به ولاړ به وله اواز ورکړي یار وره ولې خفه څه چل دی زه مړه خپل کار کوه سړی مخلوق مې په کار نه شو یا لکه ما ته ووایه که نه که ما ته رجتي زمړه پلار په کار نه شو بچي په کار نه شو ښځه په کار نه شوه تربور یار دوست څوک په کار نه شو څه به مې څه په کار شي خفه را روان لکه ګوره هېڅ څوک به دې نه په کار شوی زه به دې په کار شم دې بړه کې راشه البته ووایه وی ښه نو بس یوه نیکي مې کمه وه او الله را باندې د احسان وکړ چې وی ځان یې پیدا کړه وګرځېدم هېڅ چا راله را نه کړه وی دغه دی جت وی او وی زما درکړه هلکه ما پېژنې نه نو ته ماله نیکي څنګه راکې دنیا کې ما تا چاته ملاقات کړی دی وی نه بلکل نه تا پېژنم او نه ته ما پېژنم نو ته راله څنګه نیکي راکې بل چا را نه کړه او ته یې راکې وی زما په ویړه دنیا کې د ایمان نه پس یوه نیکي ده په عملنامه کې زما پې کار نه کېږي راسم جهنم ته روان یم نو تا مسلمان له خو به پې الله خیر ورکړي ته خو به پې د دوزخ نه بچ شې که نه څه دې نوم دی اوس الله هر څه ویني خو د دې نیکۍ الله دا قدر ښیي زما فلان کې د فلان کې زویم الله ته ور مخامخ شي څه چل دی وکړه بنده الله نیکي پیدا شوه چا درکړه فلان کې د فلان کې زوی فرشتو ته به حکم وکړي را حاضرې کې فرشتې به راولي د الله دربار ته ټول د الله دربار دی الله نه څه غیبېږي نه بنده تا دله نیکي ورکړه او الله ما وله ورکړه ولې دې ورکړه وی بس د ایمان نه پس زما په عملنامه کې دغه یوه نیکي وه نور اسم نه ماړه کې سوچ وکړه چې ستا پې کار نه کېږي او دا زما یو مسلمان رور دی د ده کار خو به پیوشي که نه دی خو به پې جهنم نه بچ شي په ده مې رحم وکړه رحم زړه مې پې وسوځېد نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه مسلمان ته خو به الله وفرمایي چې ستا یوه نیکي کمه وه ادې پوره شوه زه ته خو جنت ته ځه به څونه خوشحاله او دی بل ته به وایي ښه نو تا په دې خپل مسلمان رو رحم وکړه وی او الله رحم مې پې وکړه پې خفه شوم مړه مې پې وسوځېد ښه نو وی ستا نه زیات رحم کوونکې خو زه یم الرحماء یرحمهم الرحمن چې څوک په چا رحم کوي رحمان ذات ته په هغه رحم کوي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما ای خلقوی د ځمکې په مخلوق رحم وکړئ اسمان والا ذات به په تاسو رحم وکړي رحم وکړئ پړه کې رحم پیدا کړي نو تا په ده رحم وکړه یوه نیکي دی و هغه دې دله ورکړه نو ستا نه زیات رحم کوونکې خو زه یم زه په تا رحم کوم زه یو نیکي دې م نشته او بخم دې په خپل فضل نیغ د جنت دا لاره ونیسو جنت ته ده اوس وایه جنت په څه میلاو شو د الله په فضل میلاو شو که نه شو ښه نو سخیري خبره درته کوم اوس به ته وایې چې جنت د الله په فضل میلاویږي نو بیا زما د عمل ته پکې څه حاجت دی
بیا دا مونځ سله کوم او دا روژې سله نیسم او دا زکاتونه سله نیسم ورکوم او دا صدقې څه دپاره کوم اسین د الله په فضل میلاویږي نو وروره فضل به په هغه چا میلاویږي چې الله خوشحاله کړي ګورې دا عمل د الله د خوشحالولو نښه ده نښه چې الله دې خوشحاله که در باندې فضل کوي چې الله دې خفه که خو فضل نه کوي نو په دې عمل به تا الله خوشحاله چې عمل دې ونه کړه نو خوشحاله به نه شي الله به خوشحاله کې په دې عمل مونځ نه کوي نه خوشحالېږي فضل نه کوي روژه نه نیسي نه خوشحالېږي فضل نه کوي مونځ نه کوي زکات نه ورکوي صدقه نه ورکوي حج فرض دې نه کوي الله در باندې فضل نه کوي ولې خفه دې درنه ګناهونه کوي درنه خفه دې فضل نه کوي نو ته به الله خوشحاله کې عمل به وکړې نو بیا به دا نه وی چې په دې عمل به جنت ته ځم بیا به وی په دې عمل مې الله خوشحاله کړ اوس چې الله خوشحاله شو نو الله به په خپل فضل ما بخي زمونږ به څه عملي دا مونږ چې سوچ کوو زمونږ مونځ څه مونځ دی مونځ کې خو مونږ خپل حساب کتاب کوو چې ودرېږو نو مونږ پکې د زمیندارۍ او د نوکرۍ او د دوکاندارۍ حساب کتاب وکړو څه مونځ دی پته هم نه لګي چې دوه مو کوو که څلور مو کوو د توک مونځ دی د توک روژه ده مونږ سره روژه ده روژه کې خو نبي علیه السلام فرمایي کنځل به نه کوې غیبت به نه کوې او بل مسلمان ته ستغې سپورې به نه کوې بد به نه وې او مونږ خو غیبت کې جومات کې کینو غیبت شروع کړو په روژې په میاشت کې ملا او مقتدیان ټول غیبتونه کوو او د لوټ میاشت ده که نه بشیر جانه د لوټ الله وایي لوټ دا معنا چې د نیکو لوټ دی نو مونږ د پردي جیبونه پکې لوټ کوو او زمونږ صدقه او خیرات بس یې مړه د ګونډي ډک غنم چې هغه کم د ترېشل ویښ کې پاتې شو نه په زکات کې ورکوو دا زمونږ صدقه او خیرات هغه ډوډۍ ورکوو چې کومه ډوډۍ سوځېدلې ډوډۍ ده پکې لټو یې اړو راړو اړو راړو نو چې کومه بېکاره غوندې را دا به ملا له ورکولې د ملا غاښونه تېره دي او ستا پس دي دا زمونږ خیرات دی دا زمونږ صدقه ده مړ یو شو پلار بابا مړ دی او بس راشه دوه پیټې صابون وړه اوس الله به بخي بابا په جون خیرات نه کوو په دوه پیټې صابون پکې اسانه خبره ده ټول عمر الله خفه کړی دی دوه نه چې 50 پیټې صابون یو ځای چې د الله فضل نه چې قدم به جنت ته وانه څلور پنځه جانې مازونه د لسو روپو راوړې او هغه خلکو ته مخکې واچې او صابون مابون او مالګې راوړې بابا به خدای بخي بابا مونځ نه کوو بابا په خپله زکات نه ورکوو بابا صدقه نه کوله پس اسخات پې وبخي دا ځان دوکه کول دې ته ځان دوکه کول دوه دېګه روجې پخې کوي تختې هغه څښه حلوا هغه چې ماشومان هم نه خوري تختې په حلوا به بابا بخلي کېږي پردي د دوکاندار قرض ولې نه خلاصوي پردي قرض ځان سره خیرت ته وړې ته د بابا غاړه خلاصوي چې د دوکاندار په 10,000 روپۍ پورې دا وله وخلا ورکړه دا چې د ګاونډي په پیسې پورې دا ورکړه دا پردي حق چې په غاړه کې پروت دا وله خلاص کړه خیرات نفلي خیرات کې پردي غاړه وله نه خلاصوي دا ټول گپ شپ ځان نه په خپله فارمولې جوړې کړې دي بس د څښات 100 دا د بابا خیرات دی او دا څښات هم مونږ هغه د دنیا هغه رواج دی ګورې دا هم صدقه او خیرات نه دی که وایي چې غریب یې مړه پرېږده څښات یاره خلک به څه وایي خلک به څه وایي خلک دې ستا په غوږ چک ولګوي خلک دې څه لګیا دي خلک کنه ته خدای خوشحاله که خلک خوشحاله خلک به څه وایي خلک به دا وایي چې بې غیرته دی وسې نه کېږي او څښاتونه کوي دا به وایي دا به نه وایي چې ښه سړی دی پلار پسې خلک به وایي چې ډېر بې خونده دی ډېر بې غیرته دی پردي حقونه او قرضونه یې په پورې دی هغه نه خلاصوي او د تختې حلوا پخوي دا به وایي خلک ټولې ځان نه فارمولې جوړې کړې دي بس تختې حلوا ورکوه 2-3 پیټۍ صابون یو څه کپني سان ولا وروړه بابا له کپني سان لکه لاړ شه کپني سان په جون دنیا کې چې دا کم کپن کې ریخه کړي په دې کې ګرځېده ځکه نه څوک خریدار نه کپني سان ته وکړي په هغې خو په دنیا کې شرمېږي شریعت وایي چې په ژوند کې د خشته کمه جامه اچوله نو سپین کفن والا خو هغه کفن استعمال کا نه کپني سان ولا راوړه رونو ځان به نه دوکه کوو خفه کېږو به نه ځان به نه دوکه کوو زمونږ څه عمل دی چې دا مونږ کوم عملونه کوو هېڅ عمل نه دی نم زکات دی نم صدقه ده نم خیرات دی نم روژه ده نم حج دی بس هسې بس یو عادت ته کوي دا عادت کوه لږ سوچ ورسره کوه ممکن ده په دې الله خوشحاله شي اخره دنیا ده خو عمل به کوې نو چې عمل دې وکړه نو الله به خوشحاله شي فضل به در باندې وکړي او چې عمل دې ونه کړه الله به در باندې فضل نه کوي الله به خوشحاله ني وړه کې به دا سوچ کې چې په ما دا څه دي که زما جون که زما بچي که زما مال که زما علم که زما پویه که زما شکل که زما روغ صحت دا ټول د الله فضل دی داسې ضرور که نه ده ټول وایي الحمدلله نو په دې فضل د الله شکر ادا کې عبادت وکې ذکر وکې درود شریف ووایې غیبت او دا نورې قصې پسې پرېږدی ورونو
الله یاد کې د دنیا د ژوند هیڅ پته نه لګي ختمېدو والا ژوند د آخرت را روان دی دعا وکړه چې الله تعالی زموږ نه راضي شي العالمین ته زموږ نه راضي شي الله موږ له د شکرې توفیق او طاقت راکړي الله موږ له د نیک عمل توفیق او طاقت راکړي الله زموږ ګناهونه موږ ته معاف ما ته لږ تکلیف دی تک دعا وکړئ چې الله تعالی ما لم شفا راکړي نور څوک مریضان دي الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي څومره مردګان وفات شوي دي الله تعالی د ټولو مغفرت نصیب کړي الله موږ د نبي علیه السلام په نقش قدم روان او د هغې د منشا مطابق زندګي زموږ نصیب کړي او بیماران چې څومره دي په کورونو اسپتالونو کې پروردګاره ته وله شفا ورکړي قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي زموږ د حلال رزق نصیب کړي او د نبي علیه السلام سره محبت او د خپل ذات سره محبت زموږ په زړه کې پیدا کړي اخر وخت کې پخپلې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول نو مقبرې ته تلل جایز دی او که نه وي نو دا یو اختلافي مسله ده بعضې علما ورته جایز وایي او بعضې ورته نه وایي خو بهر کې که زنانه مقبرې ته ځي پرده کې دي او د صرف د خپل پلار یا مور یا نږدې رشتهدار قبر لکه ځي نو تلی شي په پرده کې پردو قبرونو لی نه ځي هم پرده کې دي او چې کوم وخت کې د اخترونو په دې ورځ باندې اکثر سړي او ښځې یو شان راوتي نو هغې کې دی نه ځي د خپلې حیا خیال دې ساتي نور مسله اختلافي ده